دا د اسلامي کال مطابق 40 هجري وه. د عراق په یو ښار کوفه کې د سهار ټیم وو، خلکو روژې نیولې وه. بیا د سهار لمانځه لپاره مسجد طرف ته روان وو. په دې خلکو کې د مسلمانانو دریم خلیفه علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم شامل و. په دې ورځ باندې هم د مسلمانانو د خلیفه خپل معمول مطابق د خپل کور نه روان شو جمعه طرف ته. لیکن په دغه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی د بل څه منظوره وه. علي رضی الله عنه د کور د راوتلو مخکې دغه د کور سره خوا د قاتلان ولاړو. کله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه خپل کور نه خبره بهر کړه، نو په دغه ټیم کې عبدالرحمن بن ملجم په نوم باندې یو کس رامخې ته شو او په علي بن ابي طالب رضی الله عنه باندې د تورې ګزار وکړو. دا ګزار د علي رضی الله عنه په تندي باندې ولګېدو او د هغې نه وینه روانه شوه. په دغه ټیم کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته خبره وکړه چې فزت رب الکعبه، زما د کعبې په رب باندې قسم وي چې زه کامیاب شوم. په دغه ټیم کې د خلکو په قاتل پسې منډې کړې او هغه یې راونیو، کوم چې عبدالرحمن بن ملجم ویلی کېږي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه خو طبيب راغی او دغه علاج یې وکړو، لیکن طبيب دا خبره وکړه چې ته روغ پاتې کېدی نه شي. دا کوم ګزار چې شوی دی په دې کې زهر او هغه زهر ستا بدن ته ورداخل شوي دي. په دغه ټیم کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه خپل زامن راوغوښتل، هغوی دې څه وصیتونه وکړل. بیا د دې واقعې نه 3 ورځې بعد مسلمانانو د دریم خلیفه وفات شو. د علي رضی الله عنه د شهادت د مسلمانانو لپاره ډېر لوی غم و، لیکن ملګرو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ډېر اوچت صحابي دی او د اسلام په خورېدو کې د ده ډېر غټ کردار دی. د هجرت نه مخکې پیدا شوی په مکه کې او دا د ابوطالب زوی و. او کله چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې نبوت میلاو شو، ده په ماشومانو کې اولنی کس و چې د ایمان راوړو. د وړوکوالي نه په ده کې د شجاعت او بهادرۍ علامات پراته وو او په هر ډګر باندې به یې د الله د رسول دفاع کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو غزواتو کې شریک شوی دی. د لوی صحابي دی او ډېره لویه درجه لري په صحابو کې. نو علي رضی الله عنه د شجاعت او بهادرۍ سره یو قاضي هم و، یو عالم او فقیه سړی و. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یمن ته لېږلی و د قضاوت په تور باندې چې په دغسې خلکو له فیصلې کړي. نو ملګرو په علي بن ابي طالب رضی الله عنه باندې اصل امتحان هله شروع شو کله چې عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید شو. په مدینه کې خلک راجمع شو او علي رضی الله عنه د خلافت په زور باندې ورکړو. په دغه ټیم کې مسلمانانو کې دنس اختلافات پیدا شو، د هغې د وجې نه فتوحات په ځای ودرېدل او د مسلمانانو په خپل منځ کې جنګونه شروع شو. علي بن ابي طالب رضی الله عنه ډېر لوی لښکر د ځان سره وکړو او د مدینې نه عراق طرف ته ور روان شو. دې عراق ته راغی او په عراق کې چې کوم کوفي ښار و، هغې د خپل ځان لپاره دارالحکومت مقرر کړو او د دې ځای نه د علي رضی الله عنه د خلافت آغاز کېږي. لیکن دلته مشکله دا وه چې د عراق والا دا خلک ډېر باغي خلک وو، دوی د چا خبره نه منله. په ډېر ځایونو کې دوی علي رضی الله عنه ډېر تنګ کړی و، تر دې چې په جنګ جمل کې کله 2 فریقین د مسلمانانو یو بل ته مخامخ شو او جنګ شروع کېدو. نو په دغه ټیم کې علي رضی الله عنه د صلح اراده وکړله. کله چې د عراق د باغیانو ته پته ولګېده چې مسلمانان صلح ته رانږدې دي، نو په دغه ټیم کې دوی جنګ راونښلو او په جنګ جمل کې ډېر خلک ووژلی شو. بیا دې نه بعد چې کله جنګ صفین مخې ته راغی او په هغې کې هم ډېر خلک شهیدان شو. بیا اخر کې فیصله په دې باندې وشوه چې 2 کسان به کیني او د جانبین په مابین کې به فیصله کوي. نو په دې خبرې سره هم عراق والو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه په خلاف باندې بغاوت وکړو، په هغه باندې د کفر فتوی ولګولې او دوی په خپل ژوند کې ډېر زیات تنګ کړو. تر دې چې په یو روایت کې راځي، والله اعلم چې دا به صحیح وي او که نه، په دغه روایت کې راځي یو ورځ علي رضی الله عنه خوب ولیدو، په خوب کې د الله رسول ولیدو او هغه ته یې ویل چې د الله رسوله د خلکو زه ډېر زیات تنګ کړی یم، زه څه وکړم؟ نو په دې روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وویل چې دوی د خیرې وکړه. نو کله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه د خوب نه راویښ شو، نو هغه دعا وکړه چې یا الله مر دې عراق والو نه واخله، یو ظالم حکمران په دې باندې مسلط کړه. بس دا دعا د قبوله شوه او څو ورځې بعد د عبدالرحمن بن ملجم د لاسه دې شهید شو. لیکن ملګرو ستاسو په ذهن کې به دا خبر راځي چې د عبدالرحمن بن ملجم به چېرته یو فاسق او فاجر سړی و، ده به اسلام نړول غوښتل. لیکن ملګرو داسې خبره نه ده. عبدالرحمن بن ملجم باره کې راځي چې دا ډېر نیک او صالح سړی و، کوم چې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قاتل دی. ویل کېږي چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې په لوی قاریانو کې شمارلی کېدو، ښه قرآن به یې ویلی شو او د هغې فهم یې هم لرو، یعنې عالم سړی و، په زهد او تقوا باندې مشهور و. تر دې چې یو ځل د مصر نه عمرو بن العاص رضی الله عنه یو خط راولېږو مدینې ته او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه مطالبه وکړله چې زموږ دپاره مصر ته یو قاري راولېږه چې هغه موږ ته قرآن لولي. نو په دغه ټیم کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د عبدالرحمن بن ملجم ولیکو مصر ته، د ده سره یو خط هم ولیکو. عمر بن العاص رضی الله عنه ته په خط کې وویل چې د عبدالرحمن بن ملجم عالم سړی دی، دا فقیه دی، اما غوره کړی دی په خپل ځان باندې، یعنې ما دا غوښتل چې دې زما سره په مدینه کې پاتې شي، لیکن ما ستا لپاره در ولېږو مصر ته، نو ته د ډېر عزت اکرام وکړه او د ده خیال ساته. لیکن ملګرو ویلی کېږي که نه چې د آخرې خاتمې چا ته پته نه لګي چې د یو انسان خاتمه به څنګه وي. نو کله چې د علي رضی الله عنه جنګ راغی د خوارجو سره د نهروان په علاقې کې، نو په دغه جنګ کې خوارج ډېر زیات ووژلی شو.
کوم چې په علي رضی الله عنه باندې د کفر فتوا لګوله کله چې دا خبر په ټول عالم اسلام کې خور شو چې علي رضی الله عنه د خوارجو سره جنگ کړي هغه ډیر زیات وجلې دي نو دا خبر عبدالرحمن بن ملجم ته راورسېدو په مصر کې په دغه ټیم کې د نظریه خراب شوې و د خپل نور خوارجو ملګرو سره یوځای شو او قسم یې وخوړو چې موږ به خپل ملګرو بدلال نکم خوارج چې وجلای شي او عبدالرحمن بن ملجم دا قسم وخوړو چې زه به علي بن ابي طالب رضی الله عنه وجنم بل ملګری دا قسم وخوړو چې زه به معاویه رضی الله عنه وجنم بل سړي به دا قسم وخوړو چې زه به عمرو بن العاص رضی الله عنه په مصر کې وجنم د رمضان د میاشت و ادوی د مصر نه روان شو عبدالرحمن بن ملجم د مصر نه راغی عراق ته په دې ځای کې د کوفې په مسجد کې ډیر شو په کوم مسجد کې چې به علي رضی الله عنه خلکو ته امامتي کوله بلکې چې سورې په دغه جمعات کې تیرې کړې او د ځان تیار کو د حملې لپاره نو په دغه ځای کې سنور خوارجم د سر ملګری شو د خپل توري تیاری کړې سورې دغه تور له زهر ورکړل او کله چې دوی اراده برابر شو په دغه ټیم کې دوی راغلل او سحر په ټیم کې چې کله علي رضی الله عنه جمعات طرف ته روانو په دغه ټیم کې دوی حمله وکړه ولکه چې د علي رضی الله عنه تنګي وینه را روانه او په لګیره باندې بهیده او هغه دا خبره کوله چې زه کامیاب شوم زمونږ د کعبې پر رب باندې قسم چې زه کامیاب شوم نو علي رضی الله عنه د ځان وروسته خلیفہ مقرر نه کو خپل زوی د ځان وروسته جانشین نه کو بلکې خلکو ته وی چې زه خبره تاسو ته سپارم تاسو چې کوم یو سړی خوخ هغه د خلافت وسپاري او هر شي عبدالرحمن ابن ملجم او دغه په قتل باندې امر وکړو چې دا سړی به تاسو وجنه نو ملګرو د دې زخم نه درې ورځې وروسته علي بن ابي طالب رضی الله عنه شهید شو هغه د دنیا نه رخصت شو ابي د عراق په یو خار کې په پټ ځای کې دفن کړی شو او هر شي عبدالرحمن ابن ملجم او هغه قصاص په تور باندې وجلې شو عبرت دې واقعي نه د ملګرو چې تاسو د عبدالرحمن بن ملجم د حالت ته سوچ وکړئ څومره نیک انسان او په قرآن باندې عالم او د قرآن قرات به کولای شو په قراو کې مشهور لیکن اخر کې خاتمه خراب شو پر دنیا نه په داسې حالت کې لاړو چې یو خلیفہ د هغه لاس شهید شو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د خرابې خاتمې نه وساتي الله دې زموږ تاسو خاتمه په ایمان آمين